سلامونه نیکلی یو ډیر ښه خبر د افغانانو د خاطره د آلمان سفارت په اسلام آباد کې اعلان کړی چې د افغان اتباعو لپاره د کاري او تحصیلي ویزو غوښتنلیکونه ډیر ژر آنلاین کیږي. د اعلامیې له مخې د جون د لومړۍ نیټې وروسته به د افغانان وکولی شي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د قونسلۍ خدماتو پورټل له لارې خپل درخواستونه صاف کړي او اسناد آنلاین اپلوډ کړي. همداراز ویل شوي چې له همدې نیټې وروسته به د کار او زده کړو ویزې ټول درخواستونه یوازې د آنلاین سیستم له لارې منل کیږي او پخوانی د انتظار لیست سیستم به پای ته ورسیږي. سفارت ویلي چې نوی سیستم به پروسس اسانه او چټک او شفاف کړي او غوښتونکي به وکولی شي د خپلو اسنادو د بشپړتیا په اړه آنلاین معلومات ترلاسه کړي. نو دا هغه افغانانو دپاره ښه خبر دی چې هغوی غواړي چې د جرمني یا د آلمان هغه تحصیلي ویزو ته اپلای وکړي یا کاري ویزو ته اپلای وکړي، نو دا ډېر ښه چانس دی. هغه کولی شي چې اوس د افغانستان څخه آنلاین توګه خپل هغه اسنادونه ولېږي او دوی تر څو چې پروسس کړی نه وي، یعنې تاسو ته کوم مثبت ځواب چې نه وي ترلاسه شوی، تر هغه وخته پورې تاسو ته کوم خبر نه درکوي چې یعنې مثال دغه ځای ته راشئ یا هغه ځای ته راشئ. مخکې به خلک راته په اسلام آباد کې به پراته وو، هم به مصرف یې راته هم به داسې نور شیان به ورباندې راته. نو هغې د خاطره اوس ډېر ښه شو، آنلاین شو. که اوس تاسو کولی شئ چې مستقیم د افغانستان څخه آنلاین توګه دغه وکړئ، درخواستونه وکړئ. هغه څوک کولی شي درخواست وکړي، او که نه شي کولی بیا کولی شي چې داسې خلکو سره مراجعه وکړي چې هغوی پوهېږي په دغې شیانو باندې. نو تاسو ته ښه چانس غواړم او وکولی شئ چې اپلای وکړئ او دغې کاري یا تحصیلي ویزې ته کامیاب شئ. تاسو ته کامیابي غواړم، الله مو مل شه. که مو پیج فالو کړی نه، فالو کړئ، د نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو د دغې خبر څخه باخبر اوسي. ژوندي اوسئ. مننه. سلام علیکم.